سلامونه مې یو ځل بیا له همت جان افیسیال چینل څخه ومنئ. دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وئ. اسانه انګلیسي زده کړې کورس په لړ کې نن اتم درس باندې درته پیل کومه. دې هیله چې تاسو ټوله برخې کتلې وي او زده کړې به مو وي. نن درس چې دی هغه د بدن د غړو تشریح کول دي. راځه ما دغه ویډیو کې درته ټول د بدن غړي تشریح کومه. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. ښه لومړی راځو سر ته څه وایي په انګلیش کې. سر ته په انګلیش کې وایي هیډ، سر، پیس، مخ، هیر، وختان، آی، سترګه، نوز، پوزه، ایر، غوږ، موت، دوړې، لیپ، شونډې، ټوټ، غاښ، نیک، غاړه، چیسټ، تیونه، سټامچ، معده، ارم، مټ، ایلبو، څنګل، هینډ، لاس، فینګر، ګوته، نیل، نوک، لیګ، لنګی یا هم سپینه، لنګی، نی، زنګون یا هم ګونډه، پوټ، پښه، انکل، خنګری. نو دا و د بدن د غړو نومونه. په دې هیله چې دغه هم ښه دقیق زده کړئ ترڅو په راتلونکي کې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ نشئ، ترڅو دغه موږ بیا په راتلونکي کې په جملو کې کاروو، بیا تاسو دغه په اسانۍ سره کولی شئ دغه په جملو کې استعمال کړئ. صحیح ده. نو دغه و د نن ورځې اتم درس. په دې هیله چې ښه دقیق یې وګورئ او زده یې کړئ. تر نهم درس پورې موږ ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وختونه.